السلام علیکم مرګرو زه عمران علي او تاسو ګورئ postotimes.com په نننۍ ویډیو کې یا کلاس کې به موږ نن فایل کولاو په فوټوشاپ کې چې دلته زموږ سره فایل په فوټوشاپ کې څنګه کولاویږي او څه طریقه یې ده. فایل دلته زموږ سره هم د امپیر په شان دی دوه طریقو باندې کولاویږي، مطلب یو په کنټرول ان باندې او یو دلته فایل د ورشو دلته په نیو باندې به کلیک کوو، دلته زموږ سره فایل مطابق چې زموږ سره کوم سیټینګ کوم باکس سره اوپن شي. فایل چې موږ کولاو هغه به موږ نوم ورکو، نو ته بوله نوم ورکو پوشتو ریسیټ سایز چې کوم دی دلته زموږ سره کسٹم دی چې دا کسٹم د کمپنۍ طرفه سلیکټ دی، په دې پروګرام کې خپل سلیکټ دی. نو که فرض که کوم غواړو یا موږ ته ضرورت وي چې زموږ سره لکه مو سیټینګ کول غواړو د خپل مرضی مطابق سایز اوپن کول غواړو، نو هغه موږ دې ځای نه هم کولی شو. د لیټر کې، لیګل کې، ټیبلایډ کې بیا کې هم په دې باندې کلیک تعلق به موږ ته فایل کم موږ د مرضی مطابق سیټینګ فایل به موږ ته اوپن شي. که فرض که دغه نه وي نو کسټم باندې موږ کلیک فایل چې کوم موږ کولاوو چې هغې ویټ چې زموږ سره مثلا 900 وي، 1280 یا دلته بیا موږ غواړو چې 720 یا 300 ریزولوشن وي، خپلې مرضۍ مطابق یا خپل ضرورت تعلق دلته موږ سیټینګ کولی شو. ښه دلته دې ځای کې هم موږ سیټینګ کول غواړو. اوس که فرض که موږ وایو چې موږ په انچز کې کولاو کو، انچز کې هم اوپن کولی شو، سینټیمیټر کې هم شو او په ملي میټر کې هم شو او په پوینټس کې هم شو، په پیکاس کې، کالمز وغیره کې هم موږ خپلې مرضۍ فایل کولاولی شو. اوس چونکې زموږ سره دلته پکسل سلیکټ دی، نو اوس به موږ پکسل سلیکټ کوو. دلته هم ریزولوشن چې کوم دی دلته موږ صرف پکسلز او سینټیمیټر کې، انچز کې او سینټیمیټرز کې زموږ سره ریزولوشن چې دی نو دا زموږ سره به دوه دغو کې دی، به پکسلز کې هم موږ کولی شو او په سینټیمیټرز کې هم. دا زموږ سره اوس دلته د رنګونو سایز دی، اوس دا زموږ سره مختلف بیټ میپ دی، ګری سکیل دی، RGB دی، CMYK کلر، لیب کلر. زموږ سره په فوټوشاپ کې چې کوم دی ډیر زیات زموږ سره RGB کلر استعمالیږي او بیا د هغې نه سوا CMYK. RGB چې دی دا د ویب ډیزاینینګ دپاره زموږ سره استعمالیږي، زموږ د تصویرانو دپاره د هغې دپاره دا RGB ډېر ښه کلر دی. CMYK چې دی نو دا خو د زموږ سره په دې تصویرانو وغیره کې هم استعمالیدی شي، خو دا CMYK کلر چې دی دا ډیر زیات د پرینټر وغیره پرینټرو دپاره ډیر زیات استعمالیږي. ښه دلته زموږ سره کانټینټس دي، په کانټینټس کې زموږ سره موږ غواړو زموږ بیکګراؤنډ چې دی خالي دی، رنګ وغیره دی پکې نه ټرانسپیرنټ وي، نو دغه موږ کولاولی شو. دلته موږ بیا وایټ بیکګراؤنډ هم کولاولی شو. د دې ځای نه موږ بیکګراؤنډ کلر چې دلته زموږ سره کوم دی هغې نه هم کولاولی شو. اوکې باندې کلیک کو او زموږ سره دلته زموږ هغه فایل چې کوم سایز موږ ورکړی نو هغه زموږ سره اوپن شو. دلته د دې فایل نوم راغی پښتو. اوس چې موږ غواړو دا زموږ د کوم آیډیا چې د هغې مطابق کولاو نه شو یا څه غلطي پکې زموږ نه شوې ده، نو بیا دلته موږ ایمیج ته لاړ شو. په ایمیج کې بیا ایمیج سایز ته راشو، نو په دې کې موږ بیا خپل هغه چینجینګز کولی شو. 370 دی، موږ غواړو چې دا موږ وله 800 ورکو یا مطلب 900 کو. غواړو چې دا زموږ سره 900 کو، نو دې باندې موږ کلیک کو، د موږ سره هغه سایز سیوا شو او 900 کې د زموږ سره اوپن شو. ایمیج سایز د دې ځای کې رایټ کلیک کو، په د هغې نه هم زموږ سره دلته اوپن کېږي.